بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. محمد علی جوهر یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی. مونږ د شردري په چکر باندې راغلي یو، د جانې په چکر باندې راغلي یو. دغه شان مونږ مختلف علاقې کتې. دلته کې مونږ یو سکول سره موجود یو، ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 2 شردره. دا ډېر تاریخي سکول دی، ډېر زبردست سکول دی. په دې باندې تاسو سره خبرې اترې کوو، خو دلته به مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو په دې سکول کې چې پرایویټ سکولونه څنګه دي او پرایمري سکولونه ګورنمنټ څنګه دي. دلته کې یو خصوصي کلاس دی، هغې ته تاسو بوځو او ته تاسو سره خبرې اترې کوو. نو قدرمنو مونږ د سکول ته راننوتو او مونږ هغه سپیشل کلاس ته رالو چې کوم کلاس تاسو ته مونږ افور غوښتل. دا یو ډېر سپیشل کلاس دی او دا خلک سره دلته کې جوړ کړی دی په خپلو لاسو باندې او ماشومانو نه پرې کار اخیستی دی. تاسو وګورئ دې کلاس ته چې دې کې د کوم ځای نه شروع یې ده او په دې کې څه څه تاسو ته ښایي لکه دا د معاشرتي علوم چې ورته موږ وایو د هغې نه دا شروع شوې ده. هغې کې تاسو قاعده‌اعظم تصویر الله بن اقبال او دغه شیان د امن په حواله هغه کومتره دې پر بیا موږ راشو کوم شخصیات چې کوم دي دا تاسو وینئ او دې سره تر بیا کله څنګه راځو په دې کلاس کې تاسو وګورئ چې دې کې هر څیز جوړ شوی دی په خپل لاس باندې او دې کې زیاتره کار چې کوم دی هغه ماشومانو کړی دی. نو یقینا چې دې نه تاسو موضوع شي او تاسو به علم په دا وجه راپوه شي چې تاسو پرایویټ سکولونه به یقینا چې کتلي او تاسو به نن داسې یو سکول وکتو پرایمري ګورنمنټ پرایمري سکول شردره نمبر 2 چې د هغې نه یقینا چې تاسو خوند اخیستی د دې کلاس نه او دا کلاس کې ډېر زیات محنت شوی دی. مومن خان استاد موږ سره موجود دی، خو سره اکثر په ویډیوز کې دې علاقې دی چونکې د پرمولو سره تعلق دی، خپله استازي هم کوي، خپله شاعري هم کوي، دغه شان سوشل ورکر هم دی. مومن خان استاد دا کلاس تا څنګه ذهن کې راغلی؟ تا خو دې نه مخکې پرمولو سکول کې وي، هغې نه مخکې دا هغه رقم پاتې شوي هغه د نور سکولونو کې. نو دې څه داسې شاته عوامل تقریبا چې کوم خلک ما پیژني مومن خان استاد پیژني نو دا به هم پیژني دا کمره وکړه چې کله ما ټیچینګ ته راغلی ما کوم کلاس ته تللی کوم سکول ته کمره ما ډېره ښکلې دی راغلې هر ځل صرف دلته نه په مومن محله کې په پرمولو کې په پلوسی کې چې کوم پیډ ته تللی ما په زیده کې هر ځای ما خپل کلاس چونکې دلته کې زما لږ غونډه کې د دې علاقې چونکې دا وایي دې ماشومانو دلچسپي لري کله انسان ما دا کمره ډېره زیاته خپل کول غوښتو بس او مې زیات محنت وکړو ماشومانو به دلچسپي لري هغوی به دې کې دلچسپي وي نو بس خوشحالۍ ورته راځي. دې کې تاسو خبره کړه زیات تصویرونه دي چې دا په ګوتو باندې جوړ شوي لکه ماشومانو جوړ کړي دي که تاسو پکې څه محنت کړی دی؟ دا خو تقریبا ټول د پولیسټایرین نه پولیسټایرین د دې نه زه جوړوم په خپله دا زما شوق دی بس دا زه جوړوم. دا چې دا کوم فریجونه پکې راځي او دا فریجونه دا نو ما دې چې دا پولیس دا دینه زیات او دا چې نو دا ایروپلین چې دا ما دینه جوړ کړل نه زه قدرمن سره خبره کوم چې تاسو سوچو کې کنه دا چې زموږ په عام کلی کې کنه نو خلک راوالي ټول نه له ګرځي او په باندې هر څه باندې ګردانه ماته دا هوټل ته ما جوړ کړل دا دینه جوړ شوی بالکل دینه جوړ شوی. خاص سپورټس په حواله تاسو دې څه کار کوئ د تری سکول ماشومان سره سپورټس لپاره سامان تاسو ولرئ؟ سامان خو موږ له ګورنمنټ خیر نه راغلی دا یو ان جی او هغې موږ چې کوم نه راغلی دی زموږ په خپله اخیستی دی دا به د فوټبال دی فوټبال دی یو ځای موږ سره فوټبال دی ډېر زیات دا پکې هاکي ده دا موږ اصل کې موږ په اپریل کې دا ګیمونه د هاکي ټیم نه کوم پکې موږ په اپریل کې ټارګټ هم تیارو دا چې کوم نه نو باسکټبال او دې کې دا چې کوم نه ټیلیفون دا زمانه دا خپل دې دا وایي خپل دا وایي دا دیوال ماشومان ګیمونه کې مختلف او دیوال ګیمونه کې بالکل یقینا چې دا ځان نه کې چې ځان نه کې چې راځي او ځان په دې کې ټول نه پوي وي بالکل نو قدمون تاسو وکړل یقینا چې تاسو موضوع شي وي د کلاس نو د زبردست کلاس هم کې زه کوم څه کې داخله ولا څنګه ما دا کې داخله ملو شي څنګه الله دې تاسو مظاهره د مسؤلیت تراشي نو ټیچرانو وایي چې دا مشورې به تر وخت کول ماشومان دي په موږ دا موږ خو دا سمو چې ماشومان خو خپل سبق هم نه وي او دې مخکې د تصویر نو دې پوښتنه قدرمنو تاسو دا ویډیو زموږ شردره ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 2 په دې کې د ماشومان تاسو لیدل په دې کې د کلاس تاسو لیدل تاسو لوکیشن نو یقینا چې موجود شوي تاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ.